پر لاس یې مشکه خو پر لاسونو شامش دی رضا میډیا والا لږ دی سي لږ حبیب الله غاله مخ وګرځو حبیب الله غا دا الکوان راو مخ ته سي دا راسي پر لاس یې مشکه هغه صاحب که او راس وکیل نن دا سالسان دا جمد خان په مشرۍ کې موږ راغلي یو ډېر معزز شملور خلک علما هغه خیل سیدان د هر خاندان پرخانې د طریقت والا را سره دي نن راغلي دا ستاسو کمبلې لره یقینا تاسو زیر سوي یاست ستاسو سړی په شهادت رسېدلی دی پرته به زنانو زړلي پرته به کشنانو زړلي موږ د خپل جرم تسلیمو موږ د خپل غلطي تسلیمو نن تی ته پر دا کمبله ولاړ یو اول الله جل شانه څخه معافي غواړو او بیا له تی څخه دا معافي غواړو چې دا زموږ غلطي زموږ رونه یاست زموږ عزیزان یاست کلی مې یو دی کوڅه مې یوه ده مسجد مې یو دی ادره مې یوه ده نو په کار دا دی چې موږ له زوره کار نه واخلو له جذباتو کار نه واخلو حضور علیه الصلاة والسلام له یو صحابي راغلی ول ما ته نصیحت وکړه علیه الصلاة والسلام په جواب کې وفرمایل لا تغضب یعنې غصه مه کوه صحابي اران چې دا ډېر مختصر نصیحت دی دوباره بیا ورته بیا ورته لا تغضب غصه مه کوه درېیم وار هغه صحابي بیا ورته وفرمایل که په دې کې څه نور اضافه وکړي علیه السلام درې وار بیا ورته لا تغضب غصه مه کوه یقینا عزیزانو په موږ پښتنو کې چې دی برداشت نشته تحمل نشته درگذر نشته غصه نه برداشتو دا ټول مسلې مشکلات چې موږ ته راپېښ دي د دغه غصې د عدم برداشت راپېښ دي خو خیر انسان دی شیطان هم سره دی نفس هم سره دی غلطی د انسان څخه کیږي حضور علیه السلام فرمایي کل بني آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون هر انسان خطاکار دی د هر انسان څخه غلطي کیږي او بهترین خطاکار هغه دی چې پر خپل جرم باندې پر خپل غلطي باندې الله جل شانه څخه معافي وغواړي یا له متعلقه بنده څخه معافي وغواړي عزیزانو دا خالص حقوق العباد مسله ده اجر رزاق هغه وتا تستا و خاندان ته موږ دا وایو ته مشرې د دې خاندان موږ راغلي یو او د موږ جرم سوی دی د جمد خان په سربراهۍ کې دا ټول عزیزان راغلي دي دا په دې راغلي دي ستا پر کمبله چې ته زیر سوی ته پریشانه سوی پر تا باندې نور ډېر مرکې سوي دي شاید وخت کې نور راغلی بیا هم الحمدلله چې دواړو فریقو فیصله د تن کېښوي نو د دې زموږ دا ګزارش دی زموږ دا امید دی چې تی به په اخلاص په سوچایي باندې و دغه مرکه ته و د خپلو عزیزان ته و د خپلو قریبان په د معافۍ اعلان کې وایي نو الله دې تاسو ته اجر درکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین کاکا مایک راس کاکا مایک دلې راوړې مې راځي ساتلې و مایک ورته ونیسه دا اول مایک ولا ګوتو میډیا والا شابوشي اختیار شي میډیا والا بس صحیح دی بسم الله الرحمن الرحیم محترم قدردان آقا خیر خان احمد خان په سربراهۍ کې د اختر محمد کاکا د ګلاب کاکا په سربراهۍ کې ما دا خلک د خدای د رضا دپاره معاف کړي د دا خلکو شکریه ادا کوو الله تعالی دې په آخرت کې ومني موږ د طرفه څخه وتی ته د خدای د رضا دپاره بلکل معاف کړي په اخلاص و دې نږدې خلکو ته خواست کوو ته یې رسوي د زما د خوانو
دغه الفان به راشي موږ د خپله روغبړ سره وکړو. مخته نه دی صرف هغه کورنۍ بس هغه میډیا والا چې به شاته شي. مایک راوړه دا چا دی دا د چا شان په به په دغه کې راولار سي هغه صاحب هغه راولار کورنۍ دی راولار سي کورنۍ رضا کاغا جماعت صاحب لږ وشاته راځي رضا کاغا سره خپل روغبړ وکیل صاحب راو وکیل صاحب کور دی ودان الله خير درك کور ودان استاذ اخلاص ولكن علاقه في دير شقي سلاكي کور ودان روغبړونه وکړه روغبړ وکړه روغبړ دا وکیل صاحب راو مخته کړ تی دا الکوان دا خلک دا کورنۍ دا نور و شاته شي دا نور مه پر راځغلي مشر الله لاره ورکړه زبردست بس کار اوس دا میډیا والا څه خواسته چې لږ شاته سي قربان الله د الله کرم تر شخص شکر